څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست دغه وزارت د بندیزونو د تنظیم د ادارې سرپرست ټاکلی. ټام ویست په 2021 کال کې د اکتوبر میاشتې کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وګمارلی شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې دغه وزارت د انټوني بلینکن په وینا لیکلي دي چې له افغانستان سره د امریکا ژمنې دوامدارې دي او چارې به یې د افغانستان لپاره د امریکا شاهسفیره کیرن ډیکر او د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر مخ وړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د امریکا غږ ته هم منلي چې د افغانستان سره به تعامل بدل نشي او افغانستان به تل پاتې لومړیتوب ولري د امریکا لپاره. له کالیفورنیا نه د پوهنتون استاد ښاغلی زمان ستانکزی او له ټورنټو نه په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شینکې کریخویل پر سکایپ په همدې موضوع سره بحث کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ او په خیر راغلی. ستانکزی صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام تاسې څنګه ارزوئ؟ سلامونه دی وي تاسو ته، ستاسو ډېر درنې میلمنې ته او نور لیدونکو ته. زه فکر کوم چې دا تغییرات تبدیلات له تعاملات کومه غیر عادي خبره نه ده. منتها فکر کوم چې دا خپل تقسیمېدل دغه صلاحیت د کیرن ډیکر او د جان مارک او اقل خانه رینا امیری په ساته کې فکر کوم چې دا ممکن یو انتقالي دوره وي چې د درې نفر ته فرصت ورکړي چې دوی خپل برازندګي او ځانګړیتوب او خپل امتیاز په دې مورد کې وښيي. احتمال لري بیا هغه نفر د ټام ویست ځای ونیسي. البته دا یو احتمال ده. له بل خوا امکان د دې هم شته چې هغوی همدغه سیاست په همدې شکل بوزي. بیا په خصوص دا چې په دوحه او په واشنگټن کې هغه دوه مسؤلین ښځینه دي، رینا امیری او کیرن. دا دواړه فکر کوم چې دا خپل د طالبان لپاره چې د ښځو په مقابل کې حساسیت کوي، هغوی ته وظیفه او کار نه ورکوي. په یو شکل سره یو کوایت اعتراضي یا د دې په خاطر چې هغوی ته دغه لار وښیي چې موږ له دغه ارزښتونو نه تېرېږو. ممکن ستانکزی صاحب داسې ده چې هغه هیوادونو لپاره چې کوم هیواد ځانګړی ارزښت ولري د هغه لپاره ځانګړي استازي ټاکي. تاسو فکر نه کوئ چې د ټام ویست په لرې کولو سره او هغه ته بلې دندې سپارل افغانستان هغه خپل ارزښت له لاسه ورکړی د امریکا لپاره؟ زه فکر کوم چې افغانستان له هغه ورځې نه چې په اوکراین کې هغه پیښې رامنځته شولې چې اوکراینیانو تقریبا د روسیې سره د هغوی رابطه تغییر شو. امریکا خپل اولویت د منطقې په ارتباط باندې ثابت کړ. دغه په خاطر په یو شکل سره افغانستان د اوکراین قرباني کړ چې د افغانستان د 20 کالو ټول پرمختګونه، ټول زحمتونه، ټول تعلیم او تحصیل او پیشرفتونه دغه ټول قرباني کړ د دې په خاطر چې امریکا ته اوکراین مهم و. نو دغه په خاطر باندې افغانستان اوس هم په حاشیه کې واقع ده. زه فکر نه کوم چې اولویت ولري. منتها د یو ابرقدرت په شکل سره امریکا نشي کولای چې په دنیا کې هیڅ منطقه له خپل نظر وغورځي. نو اولویت نه لري. افغانستان اوس هم په حاشیه کې واقع ده. منتها لیاده وتلی نه ده. که چېرې په آینده کې دوی لازم وګڼي بیرته په افغانستان ته که البته د شطرنج بازی ده که د تختې په چپ خوا کې لکه په تور مثال اروپا کې پیشرفت وسي او نسي یا حساسیتونه په منځنۍ اسیا کې پیدا سي، له افغانستان باندې صحیح. تاسو ته بیرته راځم. میرمن کریخویل، ستاسې انګیرنه څه ده؟ د ټام ویست لرې کول یوازې یو اداري بدلون دی که نه د امریکا په پالیسیو کې بدلون راغلی؟ کریخویل صاحب ستاسې غږ نه و، مهرباني زما غږ مو واورېده؟ بله صاحب، ستاسو غږ مې واورېد. اول خو سلامونه او درناوی تاسو ته زمان سبا اوریدونکو ته. زه باید وایم چې د ټام ویست لرې کېدل شاید دومره مهم نه وای، لکن که په بل ځای ناسته مخکې تر مخکې اعلان شوی یا دا پوسټ په خپل ځای باندې پاتې شوی، دا مهمه ده. زما په اند باندې په دنیا کې دومره کړکېچونه روان دي او افغانستان ورو په ورو باندې د خلکو د یاد اوسي.
او دا یو مهم پوسټ ولو چې ښاغلی ټام ویسټ په دې کې ډېر موفق هم ونه لوبېد، ډېر یو کرسماتیک شخصیت یا تاثیرګذار شخصیت هم نه و، اما په هر حال دغه ماموریت شون د افغانانو لپاره ډېره مهمه ده. په دې هیله چې امریکا یو ځل بیا تجدید نظر وکړي او د کوم ناخواله چې په منطقه کې روان دي او خصوصا منطقه غواړي چې دغه لوبه په خپل لاس کې واخلي، مهمه ده چې د پوس یو ځل بیا د بل چاته وسپارل شي او د خپل ځای باندې پاتې. زه فکر کوم دا د موضوع په اهمیت باندې ډېر تاثیر لري. تاسو د ټام ویسټ دندې ته یو اشاره وکړه، غواړم لږ زیات واورم. تاسو فکر سره ټام ویسټ په خپل دنده کې څومره موافق و؟ زما په نظر باندې ډېر موفق نه و، ځکه چې موږ وکتل چې هیڅ نوع پیشرفت را نه غی، نه منطقه په همغږي په منطقه کې راغله، نه داسې مثلا دوی کوم یو قوي دریځ واخیسته، نه طالبان کوم موضوع ته فیصله اړین کړه او نه د افغانانو یو ښه نمائندګي وکړله. نو زه فکر کوم چې د ماموریت زما په نظر باندې په هغه شکل چې توقع کېده چې باید یو موفق قوي او خصوصا دغه د دوه په ناستو کې او د دوی په دریځونو کې د ډېر یو موفق ماموریت نه و، اما په هر صورت دا ډېر مهمه و چې یو پوسټ د افغانستان په خاطر باندې ایجاد شوی چې تر څو د افغانستان موضوع په اسلام مدیریت کې یا د ترسنګي وشي. نو دا پوسټ ډېر مهمه ده چې راشي، ځکه چې کوم ټکرونه چې د شرق او غرب ترمنځ روان دي، زه فکر کوم چې ځانګړی نماینده د امریکا په دې کې کولای شي او ځانګړی ماموریت ولري تر څو پورې همدغه تقابل کم شي او افغانستان د قرباني دغه اختلافات نه شي ایو رای حل پیدا شي. خو اوس د افغانستان لپاره د امریکا شاهزاده کرندک هم کار کوي، رینا امیری هم کار کوي، هلته د جنوبي اسیا لپاره چې د امریکا یو ځانګړی استازی شته دی. فکر کوئ د 4-5 کسانو اړتیا شته په دغه برخه کې د کار لپاره؟ افغانستان لپاره څه فکر کوم افغانستان ډېر موضوع ډېر مهمه ده، کېدای شي د لپاره نور موضوع به ډېر مهمتره وي، اما زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع نور موضوعات نه هم یو کم اهمیت موضوع باید د ممالکو ته ونه وسیږي، ځکه چې کوم ناخوالې یا پایلې چې به دوی ته ورسیږي دغه شاید دغه تاثیرات مهمتر له نور مسایلو نه وي. کرندکار خو خپل د یو ماموریت مسؤلیت لري، اما یو ځانګړی چې د افغانستان ټول هغه مسایل چې وکړای شي منطقې سره هم کار وکړي، طالبانو سره هم کار وکړي، افغان وګړو سره هم کار وکړي، د افغانستان لپاره کومکونه او د بشري بحران مدیریت کولو لپاره هم کار وکړي. فکر کوم دا بیا یو رقم ډېر د ماموریت پراخیږي دغه لپاره، ځکه چې هغه نور مسؤلیتونه هم لري او همدارنګه هغه ځانګړی اساس د جنوبي اسیا مسایل لپاره یا مثلا رینا امیری ماموریت کاملا مشخص دی، اما په مجموع کې یو څوک چې ځانګړی د ټولو سره باید کار وکړي، یو بل ماموریت چې ایجاد شوی، زه فکر کوم دغه اهمیت په خپل ځای دی.